ګرانو لیدونکو السلام علیکم. ستاسو پام راړوم د نن ورځې تازه لنډو مهمو خبرونو ته. پیل له ګلبدین حکمتیاره کوو. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار ګواښ کړی چې کله ترسره کړې هوکړه عملي نشي ارګ به محاصره کړي. عبدالله د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله ویلي په افغانستان کې د ګواښ او زور ژبه پایله نه ورکوي. نوموړی وایي ځینې سیاسي څیرو ته چې کله مایک په اختیار کې ورکړل شي نو له احتیاط پرته خبرې کوي. عبدالله وایي سیاسي مشران باید د هیواد جاري وضعیت درک کړي او له حساسیت زیږونکو او ګواښونکو خبرو ډډه وکړي. امرالله صالح د ګلبدین حکمتیار د تیرې ورځې څرګندونو ته په غبرګون کې د هغه خبرې سیاسي ټوکې ګڼلې. د هرات والي وایي د هرات ګمرک د 600 موټرونو د ځای پر ځای کېدو ظرفیت لري خو هلته 2500 موټر درول شوي وو. طالبانو په یوه خبر پاڼه کې د هرات په اسلام کلا ګمرک کې د اور لګېدنې له امله ملي سوداګرو ته پر وختو زیانونو خواشیني ښودلې او زیاته کړې ده چې دغه پیښه د حکومتي چارواکو د بې پروایۍ او سوداګرو ته د نژمنتیا له امله رامنځته شوې. د میدان وردګ ولایت لسګونه اوسېدونکو د علیپور خلاف لاریون وکړ. لاریون کوونکو ویل چې علیپور یو نامسؤله وسلوال دی او له حکومته یې د نوموړي د نیول کېدو غوښتنه وکړه. د هرات ولایت ځایي چارواکي وایي چې طالبانو تېره ورځ د پاشدان بند 11 کارکوونکي تښتولي او تر اوسه یې برخلیک نه دی معلوم. د ناټو عمومي سرمنشي ینس سټولټنبرګ ویلي چې په افغانستان کې د ناټو لومړیتوب دا دی چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو لپاره په خوندي پټن ځای بدل نشي. او وروستی خبر دا دی چې د مهاجرت نړیوال سازمان وایي د ورښتونو کمښت به میلیونونه افغانان له قحطۍ سره مخ کړي. دغه سازمان وایي چې د افغانستان کرنه د باران او واورو د ویلي کېدو په اوبو پورې تړلې او سږکال د یاد عواملو کمښت به تر 12 میلیونه افغانان د وچکالۍ او بېوزلۍ سره لاس او ګرېوان کړي. په هر حال د نن ورځې تازه لنډ او مهم خبرونه تر بیا چې ساعت چوپړ ته راځم په لیو بخونکي خدای مسپارم. د الله په امان.